د امنیت شورا ناستې ته ځغلنده کتنه. د افغانستان استازو ولې په داسې مهمه ناسته کې د پاکستان په ښکاره یرغل سترګې پټې کړي؟ د یادې غونډې منفي او مثبت ټکي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته چې د هند په نوښت جوړه شوې وه، مهمې خبرې پکې دا وې: د استازو ځانګړي دریځونه. اول، د هند استازی 2 سولې باید وشي، یو په افغانستان کې بل په سیمه کې. دوم، د ملګرو ملتونو سازمان استازي پر ښارونو بریدونه باید ودرول شي. د طالبانو د مشرانو سفرونه باید یوازې 1 میاشت تمدید شي او هغه هم د سولې مذاکراتو کې د پرمختګ په شرط. دریم، د روسیې استازي. د افغانستان قضیه نظامی حل نه لري. څلورم، د چین استازی. د افغانستان کوشاله د یوې سیاسي هوکړې پر اساس حل و فصل شي. پنځم، د ناروې استازی. د طالبانو کړنې د منلو وړ نه دي. شپږم، د فرانسې استازی. طالبان د تاوتریخوالي مسؤلین دي. اووم، د امریکې استازی. د افغانستان ګاونډیان باید د سولې پروسې سره یوځای شي. امارتي نظام د منلو وړ نه دی. نوموړي زیاته کړه نوی حکومت باید د سیاسي توافق پر اساس رامنځته شي چې 5 بناوې ولري: الف، ټول شموله حکومت وي. ب، انتخابي حکومت وي. ج، بشري حقوقو ته ژمن حکومت وي. دال، د ترهګرۍ خلاف حکومت وي. ه، د نړیوالو قوانینو منونکی حکومت وي. په ناسته کې منفي ټکي: لومړی، د انګلستان دریځ مشخص نه و. دوهم، د پاکستان د مداخلې بحث واضح بیان نشو. دریم، د هند له دې نوښت نه ښه استفاده ونه شوه ځکه چې د افغان استازي وینا ډېره اغېزمنه نه وه. څلورم، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون مشره داسې وغږېده لکه یو درېمګړی. په ناسته کې مثبت ټکي: لومړی، د استازو دریځونه سره نږدې ول لکه د زور حکومت سره مخالفت. دوهم، د امنیت شورا د قطعنامو پر تطبیق ټینګار. دریم، د جګړې فوري بندول او د سولې مذاکراتو باندې ټینګار. څلورم، د خوشحالي سیاسي حل باندې تاکید. یو شمېر هیوادوال نیوکه کوي چې حکومت دننه هیواد کې تل د پاکستان د یرغل په اړه ښکاره بیانونه ورکوي، خو بیا داسې مهمه ناسته کې د پاکستان په اړه هغه څه چې په کار و ونه ویل شول.